مننه کوم د صوابع اواز ټیم چې دلته زمونږ کلي ته رالو او زمونږ مرکې وګڼلو. د نادان صاحب ډېره زیاته مننه کوم او بس دغه یو نظم به ورته ډالۍ کړم چې ما چې څومره مطالعه وکړه نادان صاحب لکه اکثریت شاعران که نه چا فلسفه کړې را چا اکثر دې کې داسې لکه د دین خلاف هغې شاعري کړې را. نو بطور مسلمان ما یو دا نظم لیکل دی هغې چې کومه خپل ړنده فلسفه استعمال کړله په شعرونو کې د اسلام خلاف. نو هغه مې یو نظم پې لیکل دی، عنوان یې دی بې دینه فلسفي. وي خپله کړې تا د عقل فلسفه ده، خپله کړې تا د عقل فلسفه ده، ځکه صیبه ستا د حق ستر ګړنده ده. او کړې تا د غیر مذهب مطالعه ده، کړې تا د غیر مذهب مطالعه ده، ځکه تا ته هر اړخ باندې تیاره ده. او تبرک او کرامات که معجزه ده، تبرک او کرامات که معجزه ده. او ستا نظر کې هسې ټوکه مسخره ده. او ته په ګډو وډو لارو باندې سرې، ته په ګډو وډو لارو باندې سرې، او ځکه تا ته نیغه لاره هم کږه ده. او په ظاهره په لمنه دې مونځ کېږي، په ظاهره په لمنه دې مونځ کېږي، او په باطنه دې په زړه کې بتکده ده. او د اسلام په قوانینو باندې پښې ږدې، د اسلام په قوانینو باندې پښې ږدې، او د یورپ په نظریه د عقیده ده. او آخري شعر دی چې ای حسرته د دوی دغه نظریه ده، ای حسرته د دوی دغه نظریه ده چې ژوندون یو خپل رباب خپله نغمه ده. ډېره مننه.